ګرانو کتونکو ستاسو په مخ کې بیا حاضر یو د ننني ډسکشن د دې موجوده خبرو اترو سره. زمونږ موجوده خبرې اترې چې دي هغه بنیادي موضوع ده ادب او نفسیات. مونږ په ړومبو خبرو کې د نفسیات او د سایکالوجي په هکله لنډ شان وضاحت وکړو. دغه خبره لږه مخ په وړاندې بوځو او بیا به مونږ راځو چې ادب او نفسیات خپلو کې تعلق سره لري. که موږ د نفسیاتو په هکله دا خبره نوره هم اوږده کړو نو موږ ته نوره هم اسانیږي چې د ادب او د نفسیاتو تعلق څه دی او څومره نږدې دی. ما په دې خپلو خبرو کې لنډه اشاره وکړه چې نفسیات د یو علم په حیثیت د فلسفې نه رابیل شوی علم دی او ښکاره خبره ده چې فلسفه د علمونو مور ده، د سوشل ساینسز هم، د نیچرل ساینسز هم، یعنی د فطري علومو هم، د ټولنیزو علومو هم چې کوم اصلي سرچشمه ده هغه فلسفه ده. نو دې فلسفې نه چې کوم علمونه رابیل شوي دي نو په هغې کې یو علم نفسیات هم دی. اوس دلته دوه درې خبرې زموږ مخې ته راځي چې آیا د نفسیات علم دی هم او که نه. دا زه دې دپاره وایم چې د نفسیاتو په هکله څومره بحثونه شوي دي په هغې کې دا بحث هم مخې ته راغلی دی چې نفسیات علم دی که فن یا علم دی که هنر. مونږ ته پته ده چې علم یا ساینس چې دی هغه په ټاکلو قوانینو باندې ولاړ وي، د هغې خپل چوکاټونه وي چې هغه ټاکلی شوي متعین وي. خو هنر په داخلیت ولاړ دی، هنر د خپلې خوښې په سوچ، فکر او تصور ولاړ دی. په دې نفسیاتو کې دا مسله ځکه راپېښه شوې وه چې نفسیات دی خو د داخلي جهان مطالعه، نو چې داخلي جهان شو نو داخلي جهان ټول سبجیکټ یو دی، ټول موضوعي دی، ټول داخلي دی او داخلي جهان یو رنګ نه یعنی احساسات، تصورات، خواهشات، ارزوګانې، خوبونه لیدل او دغه شانتې نور انساني داخلي خبرې چې د شعور، لاشعور، وجدان، تصور، واهمه او دغه اصطلاحات موږ راخلو دا ټول داخل دی او داخل چې دی هغه متعین نه وي. نو ځکه په یو وخت کې نفسیاتو ته هنر ویلی شوی دی، نفسیاتو ته آرټ ویلی شوی دی، د داخلي جهان ترجمان ورته ویلی شوی دی. خو اصلي خبره خو بله ده. اصلي خبره دا ده چې داخلي جهان خو د انسان شته، خو دغه داخلي جهان چې کله مطالعه کولی شي، کله چې د داخلي جهان سپړدنه کیږي، کله چې د داخلي جهان ته رسایي کیږي نو هغه انداز خو بیا ساینسي دی، هغه انداز خو بیا د علم دی. په دې وجه د نفسیاتو عالمانو هم او د فلسفې عالمانو هم نفسیاتو ته علم ویلی دی. سره د دې چې ډېرې هڅې شوي دي چې نفسیات هنر طرف ته راښکې شي، آرټ طرف ته راښکې شي. خو وروستو ځینې سکالرانو چې کله ریسرچ کړی دی، تحقیق یې کړی دی، نو بیا دې نتیجې ته رسېدلي دي چې نفسیات علم دی. یعنی د انسان د داخلي جهان مطالعه چې ده هغه یو خارجي زاویې نه کیږي، هغه د یو سند، د یو دلیل، د یو استدلال، د یو آرګومنټ او د یو خاص ټاکلي قوانینو مطابق کیږي. ځکه نفسیات علم دی او هغه په دې نفسیات علم کېدلو کې چې کومو سکالرانو بحثونه کړي دي نو په دې کې ډېر ابتدایي سړی یو جرمن سکالر دی ویلهلم هانت. ویلهلم هانت چې دی هغه دا کوشش کړی دی چې نفسیات علم وښیي او علم یې داسې وښیي چې د هغه د تحقیق او د څېړنې مطابق د انسان د داخل مطالعه داسې ده چې د هغې نه ځینې مشترکه نتیجې راوځي. مشترکه مطلب دی چې د هغې نه ځینې ټاکلې نتیجې راوځي او دا د انسان په ګرفت کې راځي. نو ځکه یې ورته علم وویلو. دغه شان چې کله بیا امریکن سکالران راغلل او بیا خصوصا فراید چې د نفسیاتو ډېر لوی عالم دی، نو دغه د امریکې سکالرانو او ځینې نورو د نړۍ سکالرانو په دې زور راوړو چې نفسیات بالکل علم دی او علم په دې وجه دی چې دا د انساني کردار هغه مطالعه ده چې دا په ګرفت کې راځي.
د دې ټاکلي حدود تشریح کېدی شي. د انساني کرکټر یا کردار ځینې داسې زاویې راوچتېدلی شي چې هغه علم ته دا نفسیات نږدې کوي. په دې وجه باندې په موجوده پس منظر کې هم نفسیات علم ګڼلی شي. سره د دې چې د دې شروع چې دی د هنر د تشریح سره شوې ده چې دا هنر دی، دا داخلي دی. خو وخت په وخت په نفسیاتو کې چې کومې ترقۍ شوي دي، کوم تحقیقات شوي دي، کوم ارتقا شوې ده، نو خبره دې ته راغلې ده چې نفسیات یو باقاعده علم دی، د دې ټاکلي اصول دي، د دې خپل یو خارجي اپروچ دی. په نفسیاتو یا په انساني کردار پوهېدل یا د انساني مایند سټډي کول چې دا موږ ویلو چې سټډي اف مایند یا د انسان د داخلي جهان مطالعه کول، دا په خپله په علمي نقطه نظر کېږي. او چې کله دې سره بیولوژیکل څانګه ملګرې شوې ده، یعنی د نفسیاتو په خپله ډېرې څانګې دي چې په هغې کې ځینې څانګې داسې دي چې بیولوژي ته نږدې دي، هغه طب ته نږدې دي، میډیکل ته نږدې دي. نو چې کله میډیکل سایکالوجي خبره راشي یا بیولوژیکل سایکالوجي خبره راشي یا د انساني ژوند سره تړلې تصورات او کردار راشي، نو بیا خو نور هم خبره علم ته نږدې کېږي. په دې وجه چې کله موږ وایو چې نفسیات علم دی که فن، نو په یو وخت کې نفسیات فن ګڼلی شو، هنر ګڼلی شو. اوس د نفسیات دانانو د سایکالوجسټانو په دې اتفاق دی چې نفسیات چې دی دا یو علم دی. دا بحث موږ دې دپاره کولو چې موږ د نفسیاتو رشته ادب سره د تړلو کوشش کوو. موږ هڅه کوو چې دا نفسیات چې دی دا د ادب سره چې کوم مشترکه قدرونه لري چې هغه موږ راوسپړو. او که تاسو غور کړئ نو څنګه چې موږ په دې په مخکینو پروګرامونو کې بحثونه کړي دي چې ادب د فلسفې سره هم ډېر نږدې تعلق لري. نو نفسیات که د فلسفې نه رابیل شوی څیز دی، نو د نفسیاتو سره به هم تعلق لري. ظاهره ده چې د ادب رشته خو د ساینس سره هم شته، ساینس په خپله علم دی. د ادب رشته خو فلسفې سره هم شته، فلسفه په خپله علم دی. نو که دا ساینس هم د فلسفې نه رابیل شوی، که دا نفسیات هم د فلسفې نه رابیل شوي، نو بیا خو د نفسیاتو سره هم د ادب تعلق شته. او داسې تعلق دی چې که نفسیات د داخلي جهان مطالعه کوي، نو ادب هم د انسان د داخلي جهان ترجمانی کوي. نو د دې مطلب دا دی چې که نفسیات علم وي، نو هم یې د ادب سره تعلق دی، او که نفسیات هنر وي، نو هم یې د ادب سره تعلق شته. اوس غور په دې پکار دی چې د نفسیات د ادب نه علاوه د انسان سره کله ملګری شوی دی. دا سایکالوجي کله نه د انساني ژوند برخه جوړه شوې ده، ځکه چې ادب خو هم د انساني ژوند برخه جوړه شوې ده. نو که موږ په دې خبره کوو چې د ادب تاریخ څه دی، نو موږ ته معلومیږي چې د مصري تهذیب نه موږ سره د ادب باقاعده نمونې چې دی هغه په لاس راځي، چې دا 15,000 شپږ کاله زوړ تاریخ دی. خو د نفسیاتو په هکله به موږ څه وایو چې نفسیات د یو علم په حیثیت یا د هنر په حیثیت د انسان سره کله ملګری شوی دی. او بیا به موږ دې ته راځو چې د نفسیات او د ادب خپلو کې څه تعلق دی، څه رشته ده او د کم وخت نه ده. مونږ که د ادب نه علاوه هم د نفسیاتو په تاریخ خبره وکړو، نو هسې خو چې کله نه انسان په ښه بد پوه شوی دی، چې کله نه انسان باشعوره شوی دی. د انسان نه مراد زما دی انسانیت، ځکه چې د انسانیت هم د مختلفو پړاوونو نه راتیر دی، د ارتقا سره مخ دی. انسان یو دور په ځنګل کې هم تیر کړی دی چې د هغه شعور هغسې فعال نه و. انسان یو دور په غر او غار کې هم تیر کړی دی چې انساني شعور هغومره فعال نه و. انساني شعور زیات فعال شوی، اکټیو شوی په هغه وخت کې دی چې کله انسان مهذب ژوند ته راغلی دی، تهذیبي ژوند ته راغلی دی، آبادۍ یې کړي دي، د آبادو سره خپل ژوند کې اسانۍ راوستي دي، زراعت سره اشنا شوی دی، مال مویشي ساتلي شروع کړي دي، ټولنیز ژوند یې شروع کړی دی. نو دا د انسان د مهذب ژوند آغاز و. او دلته کې انسان د علوم و فنونو سره اشنا شوی دی
او علوم فنون د ژوند برخه جوړه شوې ده. نو مونږ په لومبي تاثر کې خدا ویلی شو چې نفسیات د انسان سره د هغه وخت نه ملګری شوی دی چې انسان کله نه باشعوره شوی دی، کله نه پوه شوی دی، کله نه د ده په ذهن کې دا خبره راغلې ده چې زه مشاهده هم کولی شم او مشاهده د خپل ذات برخه هم جوړولی شم او زما ځینې خبرې زما روح محسوسوي، زما وجدان محسوسوي، ځینې خبرې زما شعور ته ځي، ځینې معلومات زما په لاشعور کې جمع کیږي، ځینې مشاهدات او د هغې معلومات تحت الشعور ته ځي. نو دا د سایکالوجي علم دی، خو د انسان آغاز د دغه څیزونو سره یا د داخلي جهان سره د خپل شعوري ژوند سره شوی دی. که موږ د باقاعده علم په حیثیت باندې د سایکالوجي خبره کوو نو موږ ته ډېرې زړې نښې په خپله په هندي تهذیب کې په لاس راځي او په نظر راځي. یعنې په دې هندي تهذیب کې فلسفې ډېره زیاته ترقي کړې وه او په یونان کې هم کړې وه، خو د نفسیاتو چې کومه څانګه ده د یونان نه مخکې په هند کې ترقي کړې وه. په هند کې مختلفې فلسفې وې. موږ ویلي دي چې فلسفه داسې یو علم دی چې د هغې نه ډېر نور علمونه زیږېدلي دي او دا موږ ویلي دي چې نفسیات په خپله د فلسفې نه رازیږېدلی یو علم دی. نو چې کله موږ په نفسیاتو خبره کوو نو د دې مطلب دا دی چې موږ به ورسره په فلسفه هم خبره کوو. نو د نفسیات د انساني شعور سره خو آغاز وشو، خو د باقاعده علم په حیثیت د نفسیات او د فلسفه څنګه راوغځېدل او څنګه ادب ته لاره وکړه او په کومه طریقه ادب او نفسیات سره یو ځای شول، په دې باندې موږ خبره کوو د یوې لنډې دمې نه پس.